د ټیک ټاک نه پیسې نشي ګټلی. اوس مې درته پوره دلته ویډیو ایښې ده، دغه وګوره، خپل ټیک ټاک ته همدغه رقم باندې جوړ کړه، بیا کولی شې له ټیک ټاک نه پیسې وګټې. اوس په دې کې هم ګوره رابسې ټیک ټاک سټوډیو ته، دا چې دې ووهو بیا به دلته راسې ګریډ ریوارډز پروګرام به ستا باید په دغه کې ګریډ ریوارډز پروګرام کا دغه اولنی دا باید ستا په ټیک ټاک کې وي. دا چې دې ووهو هغه شرطونه چې دي دا باید تا پوره کړي وي. د 800 کلونو دې باید جګ عمر وي او 10,000 فلاورز باید ولري، یعنې 10,000 ملګري باید ستا پوره وي او جمله ویډیوګانې 1,00,000 نه پوره به ستا کتلي. دا چې پوره وایي لاندې سره بټنه دې ووهو، دا ده ستا ټیک ټاک ګوره مونیټایز ته واوښت. چې واوښت نور په هره ویډیو باندې تا ته پیسې راځي. خو تاسې کوشش وکړئ چې دا ستاسو ټیک ټاک د اروپا یا په امریکا باندې جوړي، بیا تاسې کولی شئ ستاسې پیسې لاسته راوړئ. دا ویډیو مې په دې خاطر کېښودله چې ډېرو ملګرو له ما نه غوښتنې کړې ول چې ته داسې یو سکرین شاټ ویډیو جوړه کړه چې موږ سر نه پرې خلاصېږي. ډېر شخصي کې مسیجونه رالېږي، نو زه خو نشم کولی، دلته به سلهاوو مسیجونه ایسار سړي ته واټساپ کې زنګ وهي او دوی ته یې زور زده کړم. 3 ویډیوګانې مې هلته درته پین کړي دي. په اول دې ما په ټیک ټاک تاسې ورننوځئ، 3 مې هلته درته پین کړي، هغه 3 سره ویډیوګانې مې وګورئ. کوم لغونه نه کړه زه، نو دغه ویډیو باید تاسې نوره زده کړه وکړئ. خپل ټیک ټاکونه باید په دغه رقم باندې جوړ کړئ او د پیسو هغه سیستم ته یې واړوئ. نور په هره ویډیو به تاسو ته پیسې راځي. خو په دې شرط پردي شیان مه پورته کوئ، خپلې ویډیوګانې پورته کړئ. لکه دا زه چې اوس تاسې خبرې کوم دغسې ویډیوګانې پورته کړئ، په دغه ویډیوګانو بیا تاسو ته زیاتې پیسې راځي. او بل د تاسو د ویډیو باید د بیکګراوند باید پاک وي. اوس هم له ما سره ګوره د بیکګراوند صحیح نه ده، پرده ښکارېږي دا شیان. نو تاسې په داسې یو ځای کې ویډیو وکړئ چې تاسو د ویډیو بیکګراوند ښه پاک سوتره وي، په هغو باندې بیا تاسو د RPM د تاسو د ویډیو بیا جګېږي، بیا تاسو زیات پیسې راځي. او که داسې د بیکګراوند د تاسې خراب وي او هر شی هم شاته ایښي یا داسې خالیګاه لکه دا اوس د ما شاوخوا که نه، نو په دې باندې بیا تاسو ته پیسې ډېرې نه راځي. نو ستاسو د ویډیو هر څومره بیکګراوند پاک وي او ستاسو خپلې ویډیوګانې وي او ټیک ټاک مونیټایز شي، نو انشاءالله څه شی زه ځان ته خوښوم هغه تاسو ته هم خوښوم. ما ته ګوره په هره ویډیو باندې پیسې راځي. نو تاسې هم چې د دې ګټې نه برخمن شئ. که چېرته تاسو د پیسو د ضرورت نه لرئ، خیر د وطن زموږ تاسې در بدره ده، هلته یو کونډ یتیم ته ولیږئ، دا څونه د ثواب کار ده. هسې خو ټول خلک ټیک ټاک کاروي، چې ټیک ټاک کاروئ نو په دې رقم یې کار کړئ 2 روپۍ ګټه درته راسي. که اقتصاد هم جوړ وي، مخکې هم درته ویل چې بل چا یو غریب ته یې ولیږئ. مننه.